بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مه شئ. د کیس منیجمنت، د سوپرویژن او کوچینګ یو بلې ویډیو ته ښه راغلاست. یوه بله طریقه چې د هغه څخه موږ استفاده کوو او په مټ یې د خپل کیس منیجمنت د ټیم ارزونه پکښې کولی سو، د دوی وړتیاوې کتلی سو او د وړتیاوو د موندلو څخه وروسته د یو پلان مطابق د دوی کوچینګ ترسره کولی سو. هغه طریقه د کپاسیټي اسسمنټ ده. کپاسیټي اسسمنټ دا داسې یو پروسه ده چې په دې کې موږ د کیس ورکر مهارتونه، چلندونه او پوهه ارزوو. دا د دې لپاره ارزوو تر څو یو ډاډ ترلاسه کړو، ځان مطمئنه کړو چې زموږ کیس ورکر خپل مسؤلیتونه په مؤثره ډول ترسره کوي او وړتیا یې لري چې ترسره کړي. دغه د کپاسیټي اسسمنټ ګټه ده چې د یوې خوا موږ په دې باندې پوه وي چې کیس ورکر مو کوم مهارتونه او وړتیاوې لري، چلند یې څنګه دی او پوهه یې څومره ده، او ترڅنګ یې موږ ته دا هم معلومه وي چې دی خپل کار په صحیح ډول باندې ترسره کولی سي یا نسي کولی. د کپاسیټي اسسمنټ هدف چې دی هغه د خپل ټیم د کسانو د وړتیاوو پیژندل دي او ترڅنګ یې په دوی کې چې کومې کمیانې شته هغو باندې کار کول. کپاسیټي اسسمنټ تر ډیره حده پورې په انفرادي ډول باندې ترسره کیږي. ګروپي یې ډیر کم دی یا هم بیخي نشته. ډیره کمه اندازه باندې په ګروپي شکل باندې کله کله بعضې سوپروایزران د خپل ټیم یو ډول ارزونه ترسره کوي تر څو ځان پوه کړي چې څه روان دي. خو تر ډیره حده پورې دا که انفرادي ترسره سي بهتره ده او اصول و لارښودونه هم دا وایي چې دا انفرادي طریقه ده. کله چې یو کیس ورکر کار شروع کړي، معلومه خبره چې د کار په شروع کې به دی په هغه اولو څو ورځو کې بعضې ټرینینګونه به اخلي، د معرفت او پیژندنې بعضې جلسې به درته دایریږي او کیدلی شي د نورو لارو چارو څخه استفاده وسي تر څو دی په سیستم او په کار باندې پوه سي او ډیر نوي څه زده کړي. په هغو کې یو مثلا شاډوینګ دی چې هغه بلې ویډیو کې خبرې باندې کړې وې. ځي ساحې ته عملي د خپل نورو همکارانو سره کار ویني. د هغو ترڅنګ سوپروایزران مکلف دي چې په هرو 3 میاشتو کې یا که کارونه ډیر زیات او بیخي نه کېدی په 6 میاشت کې حتما باید یو ځل دی د خپل کیس ورکر د وړتیاوو ارزونه ترسره کړي. دغه جلسه یا ناسته باید هدف یې لارښوونه وي او بل دا چې بیا هم د همغږۍ، همکارۍ او ظرفیت جوړونې د پلان لپاره زمینه برابره سي. یعنې مطلب دغه جلسه چې هم دایریږي دغه دپاره دایریږي چې زه کمیانې پیدا کوم او د لوړولو دپاره بیا زه یو پلان جوړوم او د هر کیس ورکر دپاره دا جلا جلا ترسره کېږي. بیا هم کومه پوښتنه وه کولی شئ چې خپلې پوښتنې پر ویډیو باندې کامنټ کړئ. ډیره زیاته مننه. ښې چارې، ښه وخت.